ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم. ستړي مشئ. کله چې په ټولنه کې ګرځئ حتما به مو له ځوانانو اورېدلي چې ورکې کا باید بهر ته لاړ شو، هلته ښه ژوند دی، دلته هر څه خراب دي، امنیت، اقتصاد او ټولنیزې ستونزې. آیا دغه ځوانان چې کله بهر ته ځي هلته یې برخلیک ښه وي؟ څه ډول ژوند دوی پیلوي؟ بریالي وي او که ناکام وي؟ نن پر همدې موضوع غږیږو. را سره په بحث کې درانه میلمانه دي رحمت الله نوروز چې په جرمني کې اوسیږي او دی به راته ووایي چې ټولنیز ژوند هلته څه ډول دی، ځوانانو ته یې مشورې څه دي. ترڅنګ یې ریاض احمد صافی چې په لندن کې ماستري کړې ده او په دې وروستیو کې دواړه هیواد ته راستانه شوي دي، له دوی به یې واورو. ستړي مشئ. السلام علیکم، جزاک الله خیر. نوروز صاحب پیل به له تاسې وکړو. که چېرته دا ووایي چې په غرب کې یا په اروپا کې چې تاسې په جرمني کې اوسېږئ، په ټوله کې د ځوانانو دغه ژوند هلته څه ډول دی؟ کله چې یو ځوان غواړي له افغانستانه لاړ شي یا له بل هیواده لاړ شي اروپا ته یا نورو هیوادونو ته، په دغه څه ارزي چې دوی دغه سختې لارې مثلا دغه سختو لارو باندې ځي، هلته ځان ته یو نوی ژوند پیلوي، څه ډول ژوند دوی پیلوي؟ جزاک الله خیر. دا خو ډېر یو مهم مسله ده چې باید موږ پې بحث وکړو او دا بحث ډېر غټ دی، مجبوره ده چې ډېر راکمې کړو. څو وجې دي یو کس د ملک نه بیرون ځي. بعضې د امنیتي مشکلات د وجې نه ځي، بعضې د اقتصادي مشکلات ځي، بعضې تحصیل ته ځي، بعضې دعوت ته ځي، بعضې هلته فامیلونه دي، بعضې ودونه کړي دي. نو دا ډېر یو عمده بحث دی. خو زه به چې ووایم زه به دوه بخش باندې بحث وکړم. یو چې اوس سړی دې ځای نه فقط ځي، دوه علتونه، یو به تحصیل دپاره. زما په تحصیل دپاره ښه آپشن دی، خلک باید لاړ شي، درس دې ووایي او انشاءالله هلته هم دغه جامعه وپېژني، دنیا وګوري چې کوم ګټې، کوم حکمت او څه شی ته سفر نه زده کوی شي، هغه کېدای شي ته په 12 پورې ثانوي زده کړي. ما خپله لیسانس په مالیزیا په هېواد کې کړی دی چې ما کله هلته یو کال تېر کړو نو ما دومره څه زده کړل چې کوم ما تر هغه عمره پورې 18 یا 19 پورې نه زده کړي. نو واقعا دغې ته یو سفر کې حتی یو بل ولایت ته ځي ډېر څه زده کولی شي. بعضې خلک د امنیت د وجې نه ځي هم چندان خپل دلایل پېژندلی شي چې ولې باید موږ هلته لاړ شو. بعضې خلک شته دی چې متاسفانه غیر اسلامي وجې دپاره ځي، هغه دپاره به هېڅ زما مشوره نه وي. دا ډېر مربوط کوي د ولې یو کس ځي او د هغه شخصي دلیل، بیا په هغه باندې موږ ویلی شاید ته دې دلیل دپاره ښه ده چې لاړ شي او ښه نه ده چې لاړ شي. نو دا چون هر کس سره موږ خبرې نشو کولی، بهتره دا دی چې دوی خپل مشرانو سره، د کلي علماو سره، همداسې کوم چې خلک چې علم لري هغوی سره شریک کړي چې د دې دلیل لپاره دلته ځم، خصوصا چې کوم خلکو هلته ژوند کړی وي او کوم بخش کې چې ځي هغه بخش کې پوښتنه وکړي، انشاءالله یو ښه جواب به یې لاسته راشي او په هغه نصیحت دې مخکې لاړ شي. دلته چې کله ځوانان غرب ته د تلو لاملونه ښیي، یو لوی لامل امنیت دی، بلکل د امنیت نشتوالی دی. دویمه ستونزه اقتصادي ده. خلکو ته داسې فکره ورکړل شوې ده چې په غرب کې اقتصادي وضعیت اتومات ښه کېږي، دولت تاسې ته مرسته درکوي او دولت ستاسې سپانسر یا ملاتړ کوي. دلته که یو څوک ډېر اقتصادي مشکلات لري، په قرضونو او په ګڼو ستونزو باندې پیسې را پیدا کوي او په قاچاقي لارو باندې ځي، خپل ژوند له خطر سره مخ کوي، خو ځان رسوي هغو هېوادونو ته په دې فکر چې هلته د دوی ژوند تامینېږي، اقتصادي مرستې ورسره کېږي، امنیت ښه دی. دغه ځوانان واقعا دغه څه چې دوی دلته فکر ورکړل شوی دی یا داسې تصور کېږي یا مثلا دوی په فلمونو کې یا رسنیو کې یو څه کې ویني چې دوی ځان ته یو ښه راتلونکی هلته ګوري، واقعا داسې څه شته هلته؟ البته فرق کوي. اوس کوم شی چې 20 کاله مخکې و، 10 کاله مخکې و، هغه اوس نشته دی. زه به 2019 کال خبرې وکړم چې هغه ځوانان چې فقط امید لري چې زه هلته لاړ شم ما ته به یو ښه ژوند پیدا شي او اسانه پیسې به وي، دا غلطه ده. هلته به د افغانستان نه ډېر کار کوي، ډېر تشویش سټرس لري، ډپریشن سره مخامخ کېږي، فامیل نه جدا یې، او که دولت هم کوم پیسې درکړي هغه دومره نه درکوي چې ته ماشاءالله پې ښه مزې ژوند وکړې، موټر ولري، نه، هغه محدود پیسې وي چې کرا وي، یو څه ډوډۍ، حتی لباس ته هم اکثر وخت نه پاتې کېږي. او دا ورونه ویلی شي چې کوم هلته تللي دي، خصوصا په 2013 کال کې وضع قبولي ډېر مشکلات شوي دي. زه خپل ورونه پېژنم چې 9 کال هلته ژوند کوي، حتی معلوم نه چې دوی به هلته دې ملک کې پاتې کېږي او که بېرته به راځي. جرمني نه پرې 2 کلو کې ته 10,000 کسان یې بېرته ولېږل. نو دلته ته $10,000 قرض کا، ژوند په خطر کې واچوه، 2-3 میاشتې دلته ورسېږه،
ژوند په خطر کې، ژوند یعنی واقعا ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي، ذهني مشکلات هغوی ته وي، وجودي مشکلات وي، ځکه ډیر قوي قوي تکلیفات دوی ګوري چې هلته ورسیږي او بیا هلته هېڅ هم نه وي. نو دا باید په نظر کې ونیول شي که فقط دې فکر ته ځې چې هلته به زما ژوند ښه شي او زه به ناراسته ناست یم او کار به نه کوم، هېڅ تحصیل نه لرم، هېڅ به هم نه وي او ما ته به هر څه وشي، کیدای شي یو کس ته شي وي، 2 کسان ته شي وي، لیکن ټول ته امکان لري، خصوصا دې وخت کې. او دولت دونه پیسې نه ورکوي چې هلته زما په نظر کوم پیسې چې هلته لارې کې مصرفوې همدلته څه شی پرې وکوه. دویم چې کوم تکلیف هلته ته وباسي 1 کال 2 کاله بعد که هغه دلته وباسي انشاءالله دلته هم ژوند جوړېږي. تاسې د ستړي ژوند خبره وکړه یا سترسفول لایف چې ورته بهرانیان وایي. ریاض احمد صافي نه به دا پوښتنه وکړو چې تا هلته په لندن کې ژوند کړی دی، زده کړې دې کړي تر ماسترۍ کچې پورې، افغانان یا نور ځوانان به دې لیدلي دوی چې کله له دې ځي هلته چې څه دوی غواړي هغه یې واقعا لاسته راوړي دي؟ ډېره ښه پوښتنه ده رحمت ورور، ډېر ښه بحث وکړو په ده باندې. موږ باید د دې وجې وګورو چې دا کومې وجې دي که نه. نو هلته اقتصادي مشکلات دي او بعضې تشویشونه دي دلته خلک لري، اقتصادي ستونزې لري، نو دې لپاره دوی خارج ته مخه کوي. نو لکه رحمت ورور غوندې به زه به م ووایم که درس ته ځي صحیح دی، خو درس هم یو شرایط باید وي، هغه دا چې دوی د یو ډېر اسلامي او فرهنګي ټولنې نه ځي. دوی باید حد اقل دومره اسلامي علم ولري چې خپل ساتنه وکړي. لکه دلته داسې لږ تړل شوي که نه، خلکو نه یېرېږي چې که دا کار وکړم څوک مې ګوري. هلته یو ځل نه داسې یو ماحول ته راشي چې هر څه آزاد دي، نو هغه خپل لاره ورکه کړي. ډېر داسې ځوانان دي چې ما خپله لیدلي چې ما ته راغلي، یعنې حتی ژړلي، ویلي چې دغه ژوند نه مې وباسه. ولې؟ مال چې ولې ته پاسپورټ لرې، بزنس لرې، تجارت لرې، هر څه لرې، پیسې لرې، کور دې دلته دی، سفرونو ته ځې، چې څه غواړې ته کوې. وایي دا قلبي اطمینان نه لرم، تشویش کې ما غواړم ځان وژنم. یعنې ډېر زیات افغانان ما لیدلي چې هغوی غواړي یعنې ځان وژني، یو وایي چې زه کله ژوند نه مې تنګ شوی یم او دا دی او دا دی، ډېر تکلیفونه وایي، حتی دومره ستونزې وایي. خو مهم اصلي موضوع چې بیا پیدا کړي هغه دین ته وي، ځکه دوی نه هغه دین ته شا کړي که نه. لکه یو بل مثال دا چې یو افغان و، هغه راغی دا چاقو یې واغوست وایي ځان وژنه. ما ولې ځان وژنې؟ وکاکا څه خبره ده، څه مشکل دی؟ وایي بچیان مې راغل، دومره مې کار وکړو، دومره مې زحمت وباسو، دوی ته بزنسونه، کورونه او دومره کارونه دوی ته ما وکړ. یو وایي شراب څکي، په یو اخته دی، بل په بل اخته دی، هېڅ ما آرام ژوند نه دی تېر کړی. یعنې د اولاد له تربیې اندېښمن و. یعنې دومره فکر کوي زه لاړ شم افغانستان کې وي، چېرته اوسم کراچۍ کې وي، یو شی خرڅ کړم، وچه ډوډۍ او شین چای، خو چې اولاد مې اهل صالح که نه. نو هلته ډېر خلک اوسېږي، فکر کوي چې دا پیسې هر څه دي، خو پیسې هر څه نه دي. فکري نګاه نه ډېر زیات تشویش کې دي. ډېر راپورونه شته چې اوس دا نوی اشنا راپور چې کوم وي، حتی په امریکا کې هم داسې 95% نوي مهاجرین په تشویش اخته دي. همداسې په لندن کې هم ژور خفګان، ژور خفګان، ډپریشن او سټریس او انگزایټي چې کوم دی هغه. یعنې هغه عمده لاملونو ته چې راشو، مثلا آیا دوی د اقتصادي مشکلاتو له امله داسې کیږي که نه؟ مثلا هلته ژوند داسې ډول دی چې دوی ورسره ځان نشي عیارولی، یا هغه ټولنه داسې ده چې د دوی هغه فطري ډول باندې چې تر ډېر هغه دیني جنبه لري چې دوی نشي کولی هغه ټولنې سره مخکې لاړ شي. نو بالاخره دغه ستونزه ستاسې په نظر څه ډول حل کیدی شي چې ځوانان هلته ځي، څنګه هغه ټولنو سره ځان عیار کړي؟ او مهم اقتصادي ستونزه خو نه ده، ځکه ډېر خلک هلته اوسېږي چې کارونه شته او ښه پیسې لري، خو بیا هم په تشویش او ډېر مشکلات او ډېر ځان وژنې هم دي، خلک کیسونه دي، نور خلک. اصلي ستونزه حل لاره دا ده چې دوی ډېر هلکان ژوند هدف نه لري. دوی داسې نه وتي دي، هغه هدف معلوم نه دی چې دوی کم هدف ته وتي دي. که هلته اوسېږي، مالته پیدا شوي هم دي، ډېر هغه خپل ژوند هدف مثلا نه دی حاصل کړی چې زه درس وایم، محصل یم، ماستري وکړم یا څه شی وکړم، نه، صرف همغه پیسې دي، فکر کوي دا ژوند پیسې دی او عیاشي ده او نور کارونه دي، هغه کوي. خو هغه اصلي هدف لپاره چې دوی پیدا شوي دي هغه دوی احساس نه کوي چې زه څه لپاره پیدا شوی یم. دین ته شا کړې ده، مثلا د مانځه غم ورسره نه وي، د روژې ډېر شیان دي چې هغې فکر کې بیخي نه. نو دغه دین ته شا کول هم خپل هم یو تشویش ته زمینه برابروي که نه، او بل هدف نه لري په ژوند کې. کار کوه، وخوره، وڅکه، ویده شه او بیا راشه کار ته، همداسې لکه روبوټ په شان که نه. نو دا خپل هم انسان ستړی کوي د دې ژوند نه، سړی په عذابوي. نوروز صاحب، تاسې به ځوانانو سره خبرې کړي هلته جرمني کې، عمده ټکي چې دوی یادوي چې ډېر په تشویش دي، امنیت خو به
تامینی نو بالکل، امنیت خو امنیت څه د مشکل امنیت نشته. لستونزې تللی هلته بالکل، امنیت خو به تامینی بدون شک اقتصاد به هم دغه تقریبا تقریبا حلي څه دي دغه ستونزې چې مشخص ډول ورته که پام وکړئ چې دغه ځوانان واقعا کله کله ماته مثلا په واتساپ یا فیسبوک کې مسیجونه راځي ځوانان د روحي اړخه ستونزې لري مثلا دغه تاسو چې یادونه وکړه ریاض ورور یادونه وکړه چې سترس دوی راچاپیر کړي یا ډپریشن نیولي دوی بالاخره حل لارې موږ نه پوښتي په داسې حال کې چې هلته ارواپوهان ډیر دي طبي امکانات ډیر دي خو بیا هم دوی مراجعه کوي روحي یا یو ډول روحاني اړخ ته څه دي بالاخره دغه خلک یې داسې راچاپیر کړي دي جزاک الله زه مخکې ته دا پوښتنې جواب کوم زه غواړم چې دغه ورور چې د اولادونو باره کې تشویش وي دغه جواب کوم ریاض ورور په لندن کې ژوند کړی او لندن په ټول غرب کې مسلمان ترین ځای یادېږي چې ته پکې خپل اولادونه صحیح تربیه ورته ورکولی شي یعنې یو ډول ازادي ده پکې نه یعنې اسلام پکې لږ ذره قوي دی ښه یعنې هر څوک کولی شي خپل دین بالکل مسجدونه دي نږدې په نږدې خصوصا ایست لندن کې برمنګهم کې نورو ښارونو کې چې یعنې د ده ورور دا تشویش دی نو احساس وکړو چې د ورور په فرانس کې په هالند کې په جرمني کې په بلجیم کې په ایټالیا کې دلته به څه تشویشونه وي البته د اولادونو غټ تشویش دی اولاد ته به ډېر زیات وخت ورکړې او ډېر مشکلات شته چې هغه باندې موږ کولی شو دوباره بیا بل بحث وکړو ما خپله ورور لیدلی دی په ایست لندن کې چې تل هم د وزټ مو وکړو وملیدو چې د کوم تکلیف زحمت هلته وي څو سره درس سره او خپل دین ته مخکې وړو دینداري کوله نو دا واقعا ډېر خاص و ماشاءالله کامیاب راغله دلته ما خوشحال دلته هم خوشحاله دی اوس راځو د لاملونو ډپریشن هلته ډېر زیات علتونه دي یو علت جامع هم کیدی شي ځکه دلته ډېر خلک په یو سټانډرډ باندې ژوند کوي چې هغه سټانډرډ د جامع فرق کوي که دلته هغه منیجر وي هلته کې صفاکار وي که دلته هغه ډاکټر وي هلته زیرو دی هلته هېڅ طب نه قبلېږي که دلته هغه انجینر دی هغه یا نشي کولی چې هغه کوم تکلیف د ویسته دی هغه هلته ښکاره کړي هغه هلته صفر کړي له سره به شروع کوي یو دا علت دی چې ستا هلته کوم پوزیشن دی هلته کوم پوزیشن باندې ځې دا یو علت دی دویم ته همیشه دپاره داسې یو بیرونی کتل شوی یعنې تا هېڅ کله هغه هېڅ د مالکیت نه کوي چې زه د دې هېواد یم او دا زما هېواد هغوی دی درکوي دا خو فطرتا نوم یو څه دی ځکه یو انسان په یو ځای کې خپوړې کړي را لوی شوی نسبت د دې چې هلته ځان حس کړي چې دا زما هېواد دی دلته به ځان په اړیکه کې حس کوي چې دا زما هېواد دی دغه اړیکې به هم کیدی شي دغه یو علت نور ته هغوی د احترام درکوي چې ته د هېواد شوي دلته پاسپورټ د واسو دلته پیدا شوي چاته پیدا شوی هم وي بیا هم ته بهرنی حتی ریسرچ و زموږ په بعضې خپلوانو کې ودونه کړي هالنډیانو سره یعنې خپله هالنډ خلکو سره نو هغه خور ماته وویلې چې دلته سروې شوې ده زموږ په دفتر کې چې همغه یو قسم سی وي یو قسم معلومات فقط نوم پکې اسلامي و او نوم پکې غربی و غربي ته یې ویلي ته راشه دعوت کړی و انټرویو ته بلې نه و دعوت کړی یو شو د دا ځای دغه سی وي 20 ځایونو ته لیکلي و 20 ځایونو کې هم دا کار سره شوی دی یو دا علت هلته خو ویل کېږي چې د ډیموکراسي ختم سیلیږي د ډیموکراسي نه ډک هېوادونه دي دلته په انګلیسي کې لپ سروس وایي یعنې د ژبې خبره عمل کې نشته دی یعنې شعار دی دا فقط شعار دی زه منم چې یو حده پورې شته دی لیکن د خلک شته دی ورونه خصوصا ته ګیله لري زر وظیفه ورته مشکل ده ته حجاب اغوندې وظیفه ورته مشکل ده نقاب خو لا بیخي ناممکن ده یعنې حجاب او ګیرې سره بعضې وخت بعضې شرایط ته وي چې ګیره به کلی حجاب به دې وباسي هلته وظیفه کوي ډېر وظیفات نسي ته وي دا ته مني یو دا علت د ډپریشن شي مکمل نه وي یعنې ته له یوې اسلامي ټولنې نه تللی هلته دفتن داسې څه درته ویل کېږي داسې څه تا نه غوښتل کېږي چې ستا ضمیر یې نه مني نو کله چې ته د ضمیر فشار لاندې راشې نو ته طبیعي ده چې روحي ستونزې به پیدا کوي بدون شک دویم علت هغه سیستم داسې جوړ دی چې هغوی ته مشکل نه دی یو چا چې غرب کې 10 کال تېر کړي 15 کاله هېچ چاته مشکل نه دی ورونه چې خصوصا اوله کې ځي هغوی ته مشکلات وي چې ته 15 کاله تېر کړي تو سره عادت کېږي یعنې تو سره عادت عادي کېږي زه تاسو مثال درکم تلویزیون دی کور کې لري او که نه لري 100 یورو به ته ټیکس ورکوې هره میاشت که ور دې نه کړل تا پسې بیا خط راځي چې ته باید 100 ورځې کې ورکړې که 100 ورځې ور نه کړل بیا د پسې بل خط راځي چې هغه پیسې باندې 40 شوي دي که 40 ورځې کې ور نه کړل هغه شپېته کېږي اخر محکمې ته وختل کېږي بیا اخر بلیک لیست کېږي یعنې ته یو قسم څنګه چې ماشین مواد خوري ته باید ماشین ته څه مواد ورکړې که ته غواړې او که نه غواړې که اوس انشورنس دی د صحت دپاره ته مجبور یې چې ورکړې اوس موټر دی باید مجبوره انشورنس ورکړې زه شخصا 100 یورو د میاشتې انشورنس ورکوم
100 روپۍ مې د موټر ورکوم نو 200 زه مجبور یم چې هغه پیسې ورکړم 100 روپۍ تلویزیون ورکوم همداسې برق بل دی که افغانستان کې برق بل دی ورنه کو جرمانې خو ته محکمې ته خو نه ځې که نه ته خو بلیک لیست کېږي نه چې کله بلیک لیست شوې اکاونټ نشي خلاصولی پوهنتون کې درس صحیح نشي ویلی وظیفه نشي پیدا کولی نو ته مجبور یې هغه سیسټم ته هغه بیس ته همیشه شی ورکړي نو دا هغوی ته واقعا سخته دی خصوصا ته اوله کې زه ژوند جوړ نه وي نو دا مشکل دا هم یو علت ډپریشن شو هغه سیسټم داسې دی نه پوهېږم چې نور په هېوادونو کې خو زه اکثر 15 ملکونو ته تللی یم نو په هغه بنیاد درته ویلی شم یو بل علت چې ټول نه مهم دی هغه د قرآن آیات هم دی چې بېشکه د الله په ذکر کې زړه سکون پیدا کوي هلته چې ته چون باید کار وکړې ډېر ساعتونه کار هم ډېر خسته کار وي 8 ساعته کېناستی نه شي داسې نه چې موبایل چک کړې بل څه وکړې پیسې به کې درکړي ورته 100% دولت به ورته ټیکس اخلي نو ته نشي کولی چې په یو کس باندې مجبوره ښځه دې هم کار ته لاړ شي نو که ته یوازې کار کوې نشي کولی چې عبادت ته وخت ورکړې که عبادت ته وخت نه ورکړې مسجد نه لرې دی نو بیا نتیجه چېرته راځي ډپریشن ته راځي چې کله انسان ډپریس شو څو علتونه دي چې انسان ډپریس شو بیا هغه سټیجز لري انزایټي سوشل انزایټي سوشل ډس اورډر بیا هغه کې انټروورټ ډس اورډر شته دی هغه کې منټل یعنی ډپریشن هم څو لیول یو لیول دی چې سوسایټل تھاټس ورته وایي چې ته غواړې خودکشي لیول پورې ورسېږي د خودکشي فکرونه یعنی حتی دې پورې شته دی زه په جرمني هېواد کې هر کال کې 10,000 کسان خودکشي کوي چین یو له هغه هېوادونه دی چې شمېره جاپان پکې په لوړه نمبر ده 1 کې دی علت څه دی په جاپان کې دوستي نشته دی ته کښېنه او خبرې وکوه دا مسله نشته دی حتی چا څه چې ګورم به ته خپل وخت ووایي ته خپل وخت ووایي حتی هغه دوستان هم موږ په میاشت کې نشو کتلی رستورانټ کې به ته خپلې پیسې ورکړي ښه وړه مسله ده په جاپان کې اوس حتی کمپنیګانې دي چې ته یو ساعت دپاره یو دوست په کرا نیوی شي چې خبرې ورسره وکړي وکړي په داسې حال کې چې انسان یو ټولنیز موجود دی چې دی له ټولنې یا له ملګرو یا له خپلوانو یا له خلکو یوازې ژوند نشي کولی دی چې کله ګوښه کېږي طبیعي ده چې ستونزې ورته پیدا کېږي په همدې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې ګوښه نشیني نشته دی چې ته یو کنج کې کښېنې او یا یوازې عبادت وکړي یوازې عبادت چې نه نو په دې معنی چې نور ټولنیز راشه درشه چې نه وي نو حتما به انسان ته ستونزې پیدا کوي بدون شک نه که دغه مشکلات دي امنیتي نه وای اقتصادي مشکلات فکر نه کوم خلک اقتصادي مشکلات څه شي څوک نه تختی خو دغه امنیتي مشکلات نه وای دا بدمعشي مشکلات نه وای دا زور به زبردستی مشکلات نه وای فکر نه کوم څوک تللی وای چون هلته واقعا ژوند اسانه دی زه به تا د خپل د لرو فامیل یو قصه وکړم د لرې زموږ یو فامیل نه چې د هغوی زموږ نیا راځي په حساب هغه ستونې درد نیولی و بیا ډاکټر ته اصل کې ما بوتله نو ډاکټر ته ویلې چې ستونې مشکل څه وي تا چا سره خبرې نه دي کړي چې یو سړی خبرې نه کوي تر یو حده پورې چې بیا مریضېږي او ستونې په درد کېږي بیا هغه ډاکټر ته خبرې وکوه د ټول د بوختیاو له امله دی چې خلک ټول مصروفه دي که نه دا د راشه درشه فرهنګ کلتور نشته سیستم داسې جوړ دی یعنی دا بوختیا هم نه ده یو ذهني حالت خلکو ته تللی دی چار سړی پوه شو خپلې کار تلویزیون دی موبایل دی انټرنیټ دی او هر سړی په هماغه خپل حالت کې دی داسې یو قسم هغه جوړ شوی دی هر سړی غواړي چې ارام اوسي یوازې اوسي ځکه زموږ افغانستان غوندې نشته دی یعنی چې زه ته مثال درکړم یو کس زه پیژنم چې په کور کې 8 کوټې دي 8 کوټې 3 منزله کور دی په دې لوري چې واده وکړو هغه خو صحیح شو خپل خاوند خر لاړه زوی چې واده وکړو هغه هم جدا شو ولې مور زه خپل غواړم ارام اوسم بیا چې زما په پوه شي که نه مقصد باندې داسې چې هلته ځای نشته دی یا امکانات نشته دی دغه سیسټم داسې جوړ شوی دی زموږ اسلام دین څه وایي چې یو بل سره کښېنئ خبرې کوئ اجماع ده مختلف علاقات موږ لرو یعنی دغه علت دی چې نظریات یو بل سره تبدیل کوی شي همدې دپاره چون په غرب کې دا سیسټمان مشکلات راغلي دي ساینس هم ترقي نه ده کړې دا تشریح کوي ساینس ترقي 2000 او 2019 یعنی دا واقعا د میډیا او تلویزیون سره دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې ابن مسعود راوي دی او کوم راوي دی ماته په یاد شي چې یو وخت به راشي چې خلک به څلور سکرین ته یعنی ټرانګولر سکرین ته به ګوري دوی په دې باندې کنټرول کیږي او په ډیشونو باندې یعنی کاسو باندې به دوی یو بل سره کنیکټ کیږي نو هماغه وخت راغلی دی چې یو بل نه خلک جدا شي زموږ همسایګانو کې یو ښځه مړه شوې وه چې 2 میاشتې کور کې مړی و چې بوی وکړو بیا خلک پوه شول د ختمه شوې ده یعنی دومره زموږ بعضې همسایګان دي چې دغه زوی فقط 2 کاله بعد لیدو ته راځي 1 کال بعد لیدو ته راځي هغه هم فکر لیدو راځي ته ژوندی وکتلی چې څه کور ته خپل کوم که نه والله هم چې لا درسه دی خو پوینټ مې څه دی چې تنهایي ژوند هلته ډېر دی
دوستان هم که څوک دي مصروفه دي که لیدل هم کوې نو ته باید ورته زنګ ووهې ته اوسګار یې کله اوسګار یې چېرته ګورو څنګه ګورو ما خپل دوستانو ته ویلي چې هر کله غواړه راشئ بسم الله وګورئ یعنې ما خپل خپلوانو ته چې کله هم راځئ ما کره دروازه وټکوئ که زه کور کې نه به هم کور کوم بسم الله راشئ هلته هغوی نه ته باید ما زنګ ووایې اپوینټمنټ جوړ کړې نو که افغانستان کې هم دا جوړ شي او نه اوس ستړی یم شپې به هم ستړی یم ورو ورو تقریبا روان دي دلته تاسو یعنې ګورئ چې تقریبا ملګري شوی ناست دی. دي هر سړی په موبایل بوخت دي او داسې خاص یو بل سره دغه نه وي خبرې اترې نه وي د باندې باید کار وشي داسې هم دلته رانه شي یعنې د باندې باید کار وشي مخنیوی باید وشي احمد ورور په خبرې هغه تایید باندې دلته هغه د ټولنیز ژوند ډېر زیات اثر کوي لکه اوس افغانستان کې یو غم در باندې راغی شاوخوا ته خپلوان ملګري انډیوالان در څنګ کې ودرېږي څه خدمت وکړو څه وکړو که نه یعنې تو هغه ذهني ډېر تاثیر کوي غم دې شریک شي غم دې شریک شي لکه زما یو تجربه یو چېرته تلي وو د زاړه خلک پکې اوسېدل هغه سنټر کې نو ټول یو ځای سره ناست دي صرف غواړي چې تا سره خبرې وکړي څنګه یې ښې څونه ښه هوا ده که نه یعنې دې څوک نشته چې هغوی سره ارتباط پیدا کړي نو بیا زه ورسره ودرېدم څنګه ډېر خوشحاله یې څه خبره ده وی شپږ میاشتې بعد مې مسیحیان راغلي زما لیدو ته که نه ما له خو دلته ته اوس څه کوې اوسېږې دا ما ته ډېر داسې تعجب وره خبره وه چې څنګه یې بیا یې زوی ته زنګ وهي ورته وایي چې راشه پلار دې مړ دی بس هغه راشي بس خپل یو نفر دی مخکې خپل د جنازې هغه خلکو خبره پیسې هم ورکړي دي خلکو هر څه دوی مخکې نه کړي نو زوی راشي هلته یې ښخ کړي څوک نشته ورسره چې ودرېږي که نه لکه دا ټولنیز ژوند هم ډېر زیات تاثیر کوي حتی یو هغه ما لوستی یو تحقیق کړی و چې دا مسجد ته چې موږ ځو 5 وخته ته مسجد ته ځې هلته کښېنې خلکو سره ناسته پاسته کوې سلام علیکې نو دې کې په انګلستان کې ورته کمیونټي سنټر یې وایي چې په هره کمیونټي کې یو ځای جوړ کړی چې د یو ځای راشي دا خلک یو ځای کړي چې لږ دا دنیا پرېږدئ راشي دلته کښېنئ خپل شراب وڅکي خپلو یو بل سره ټوکې و ټقارې وکړي د یو ژوند حالت باندې پوه شئ که نه نو دا خپله اوس چې دا ډېر علما هم دا وایي چې تاسو کله 5 وخته مسجد ته ځئ دا دنیا پرېږدئ هلته ځئ هلته خبرې کوئ عبادت کوئ بیرته راځئ ارتباطات ډېر زیات تاثیر کوي ټولنیز ژوند همداسې هلکان داسې نه چې تلي دلته انډیوالي ناسته یې پاسې هلته چې لاړ شي کار حتی زما یو ملګری په یو کوټه کې 3 هفتو کې خپل یو بل یې نه ولیدل 3 هفتې په یو کوټه کې اوسېږي دا چې به راغی هغه به ودو هغه چې به کار ته دا به ودو نو داسې حتی داسې ژوند دی چې په یو کوټه کې سړی 3 هفتې یو بل نه ګوري نو دغه خپله کار او دلته بیا ورونه او دا ډېر ماشاءالله ډېر ښه ګرځي سوچ کوي چې ورور مې خارج کړی که نه نو هغه بیچاره هلته خبر نه چې 15 ساعته کار 14 ساعته کار 12 ساعته کار دا دومره په سختۍ کار کوي داسې کار هم نه دی لکه دلته چې خلک وایي که نه جالب خبر دا یو هلک دفتر ته لاړ شو فیسبوک چک کوه او دا شان یو هلک چا سره کار کو نو ټول کار چې به خلاص شو نو دا یخچال کې چې د هغه ایښي دي که نه پیپسي او پاس ایښي او میرنډا ده او دا ده اوبه دي لاندې نو دا کار مالک چې به راغی وبلي چې څوک اوزګار ناست پس یې دا پیپسي لاندې کېده او دا اوبه ویسه پاس داسې دې نه پرېږدي چې تا ته قویدات دي چې ته په رسټورانټ کې کار کوې یو پیپسي به ورځ کې څکلی شي یا یو ځل یو شی خوړلی شي دا شی مخوره دا قیمته دی فکر کوم دلته به دا نه وي چې ته یو رسټورانټ کې کار وکړې او تا ته وایي چې قابلي مخوره قیمته دی خالي چپس وخوره یعنې دغه د کوم فطرت کوم روزنه چې دلته شوې ده یا دغه مسلمانه طبقه یې لري چې هلته ځي دا کارونه د دوی د فطرت خلاف دي نو تقریبا ځکه دغه ستونزې ورته دغه کېږي نوروز صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه د قرآن کریم آیات ته اشاره وکړه چې هلته د زړه اطمینان نشته د قرآن کریم د دې آیات د ظرافت هم دا دی چې الا بذکر الله تطمئن القلوب یعنی د الا کلمه چې کله تفسیر کوي علماو په دې معنی چې له دغه ذکر پرته هیڅ شی بل نشي کولی چې د انسان زړه مطمئن کړي ډاډه کړي سکون ترلاسه کړي انسان په دې معنی چې که انسان څومره پیسې ترلاسه کړي څومره ښه ژوند ولري خو سکون به نه لري ځکه چې الله تعالی دا سکون مقید کړی په ذکر ځکه د علما وایي چې دا ذکر روح پیاوړی کوي او سکون روح پورې تړلی دی نه جسد پورې نو کله چې دغه سکون روح پورې تړل شي نو ذکر یې تقویه کوي په دغه غربي ټولنو کې دغه ځوانان چې کله هلته یي نوروز صاحب ورته اشاره وکړه چې دوی مثلا له دین نه یا لرې کېږي یا مثلا ټولنیزې ستونزې دوی لرې کوي دوی په خاصن په لوی لاس خپله لرې کېږي که حالات دوی داسې مجبوروي چې وخت ورته نه چې عبادت وکړي وخت ورته نه چې لمونځ وکړي که څه ډول ستونزې چې دوی دغه دین نه فاصله اخلي دا ستونزې داسې نه وي لکه اوس لندن کې درته وایم ډېر خلک ډېر هلکان مسلمانان شوي
دین نه که نه هغې کوم ځای کې چې کار کوي مخکې نه ځي ورته وایي چې زه مسلمان یم دلته کار کوم 5 وخته مونځ دا موږ وو موږ هلکانو به چې درس ویلې ماښام مانځه وخت چې به شو استاذ ته به ویل زموږ مانځه وخت دی یعنې صنف کې موږ د استاذ نه اجازه غوښتله ځکه که چېرته موږ پرېښی وی مونځ بیا ماسخوتن مانځه وخت داخلېده نو موږ ته ویل هېڅ خبره نشته تاسو کولی شئ لاړ شئ اخوا ته هر پوهنتون خپل یو کوټی ورکړی پرېیر روم په نامه هلته کولی شئ خپل عبادت وکړئ یعنې داسې عقیدات نشته چې تا ته وایي چې ته مونځ مه کوه ډېر مسلمانان ما لیدلي په پارکونو کې مونځ کوي په سټیشنونو کې مونځ کوي په بسونو لارو کې ممانعت نه نشته ممانعت دوی نشته په خپله ځان ته داسې دوی خپله داسې د بهانه یو جوړه فامیل هم کړې ډېر زیات اثر کوي که نه مور او پلار ډېر زیات اثر کوي زما یو ملګری و د پورتګالو اصلي افریقایي و نو هغه به هفته کې 2 شپې کار کوه 20 ساعته به د هفته کې کار کوه نو ما به ورته ویل چې ته 20 ساعته څنګه کار کوې ما ته به ویلي وي چې دلته یو 2 شیانه به کوې یا به کار کوې مکمل بیا به د اولادونو نه لاس وینځې یا به دومره کار کوې چې ځان وچلی وخت به اولادونو ته ورکوي 5 وخته به مانځه ته جمعې ته بچیان به خپل مدرسې ته وړل یعنې خپل بچیانو ته چې وخت ورنه کړي هلته ډېر زیات تاثیر کوي فامیلونه هم همداسې دي بعضې فامیلونه فکر کوي چې دی بچیانو ته دنیا وګټه دوی به خوشحاله بل طرف ته اړخ ته سوچ نه کوي چې ښه دې ته خو د دنیا وګټله اوس څه کوي اوس خو دنیا هم شته او یو ستا خبره نه مني یو هم درته د پلار هغه لکه احترام نه لري موږ یو کور ته تلي وو زه یو څو ملګري مې وو ناست نو ټوقې و ټقار یې کولې نو دا سړی ناست دی نو ما ملګری لږ ټوقي ورته ویل چې ډوډۍ کومه ده پسې ډوډۍ راوړه که نه وروره ډوډۍ کومه ده وایي هغه میز په سر چرګ ګوري وي او دا مې راوړی پخوم ده ورته ویلې ولې لورګانې دي چېرته دي وي بره دي وی لور دې بره ده وی پخلی خپله ولې کوي وي ما ورته ویل ما ته ویل چې زه یې نه کوم خپله ځان ته پخلی وکړه یعنې پلار ته وایي ته خپله پخلی وکړه موږ ویلې ځه نو ځئ چې ځو نو ډوډۍ نشته که نه یعنې دا مطلب مې دې ته راغی چې دا تربیه فامیلي هم ډېر زیاته مهمه ده دا ماشومان د مکتب دورې نه اوس داسې فامیلونه زه پېژنم یعنې اولادونه کور کې موسیقي نشته حرام 5 وخته جمعې ته ځي مدرسې ته ځي حتی افغاني کمیونټي چې کوم هلته د افغانانو ټولنه د مسجد دی په لندن کې هلته خپل بچیان وړي مدرسې ته او د ژبې زده کړې لپاره یعنې دا کار ډېر سخت نه دی نه دی دوی ته هېڅ سخت نه دی زمینه مسایل غواړي پیسې شته خو احساس غواړي چې یو څوک پسې خپل دغه اولادونه واخلي افغانانو مدرسې ته ویسي یا مدرسې ته ویسي هر څه زمینه ورته مسایده ده دغه هغه تعادل باید وساتل شي یعنې هم دنیا ته کار وکړي لږ هم دین ته کار وکړي داسې نشي کولی چې 100% ته سوچ وکړي چې ورته دنیا او کور او ښه کورونه ښه حتی داسې افغانان دي یعنې په سود باندې کورونه اخلي موټرونه اخلي فکر کوي چې خپل اولادونو ته ښه ژوند برابره کړي او آخر کې بیا خپله پښیمانه وي دا مې ولې وکړه یعنې زه هم تعادل وساتئ دنیا ته کار وکړئ او آخرت ته د قرآن کریم حکم هم همدا دی چې هغه څوک چې یوازې دنیا غواړي هغوی ته په آخرت کې برخه نشته خو هغوی چې وایي چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار یعنې لا تنسى نصیبک من الدنیا دینداري هم کوه خو دنیا نه هم خپل امکان او نوروز صاحب که مثبتو ټکو ته د غربي نړۍ راشو یو څو مثبت ټکي به څه وي چې دغه ځوانان چې له دې ځي څه لاسته راوړي په داسې حال کې چې ځینې څه له لاسه ورکوي څه لاسته راوړي دوی فرق کوي بیا چې ولې ځي هلته علت د تګ څه دی ټولنیزو ستونزو راچاپېر کړي دلته امنیت او اقتصاد مشکل لري لاړه غرب ته یو نوی ژوند کوي آیا داسې معلوم برخلیک دوی ته هلته په انتظار کې دی چې دوی لاړ شي مثلا دفتن د حکومت د ملاتړ باندې زده کړې شروع کړي په یو څه موده کې څومره وخت کې دی کولی شي چې د هغې ټولنې یو قدر شي په داسې حال کې چې ویل کېږي د دې دغه اسناد تحصیلي اسناد یا دغه 13 کلن یا 40 کلن سفر چې دوی په تحصیلي ډګر کې کوي هلته په نشت حسابېږي څنګه څومره وخت نیسي چې دوی ځان هلته داسې یو څوک کي لکه دلته چې یو منیجر یو اداره کې کار کوي یو لوی ځای کې کار کوي سهار ځي مازدیګر دفتر ته راځي تنخواه اخلي یا یو ښه اقتصادي یو کاروبار جوړوي څومره وخت غواړي چې دوی هلته ځان یو څوک جوړ کړي ډېر ښه دا اصل کې مربوط کې د هر انسان پورې چې هغه څه شی تحصیل کړی کوم پوهنتون نه فارغ دی څه شی کوم کسب زده دی ژبه څونه زر زده کوی شي بیا هم فرق کوي چې کوم ملک ته ځي هغه ملک قانون څه شی دی خو زه به ورته وایم چې 15 کالو کې یا 4 کالو کې ایله کولی شي دې لیول ته ورسېږي یعنې صفر نه باید شروع کړي که نه یو څه مربوط کړي چې د کوم حالت کې دی آیا چې هغه صفر نه شروع کوي او که 50 نه شروع کوي خو زما په نظر باندې کوم ریاض ما سره راځي کال د ژوند دپاره اقلا 3 الی 4 کاله هغه ته پکار چې خپل ژوند نارمل ژوند شروع کړي هغه نه مخکې به ډېر تکلیفاتو کې وي هغه هم ډېر هېوادونه چې اسناد ورته ورکړي مهم دا دی چې اسناد ورکړي اوس داسې هلکان دي چې 9 کاله بې سرنوشته پراته دي اوس داسې یو هلکی 12 کاله بعد یې ډیپورټ کړه
نو 12 کاله چې ته یو ځای کې ژوند وکړې چې سرنوشت دې معلوم نه اسناد نه درس ویلې نه تحصیل وکړو نه پیسې نیم عمر ضایع کړي. 12 کاله د یعنې خپل ضایع کړه ژوند دلته فامیل نه لري. او حتی داسې کیسونه هم شوي دي چې واړه ماشومان یې لیږلي، حتی دا زمونږ په ملګرو کې هم داسې خلک شته چې تللي دي ډېر واړه، اوس خلکو خبره مړ او ژوندی ورک دی، نه کور سره تماس لري، پلار یې د ډېر تشویشه مړ شو، د ډېر زیات چې حتی تر مرګه پورې د ده نوم یې یادو، د پلار مشر زوی و، خو هلته لاړ وړکی و، مکتب کې شو، مکتب نه بعد چې یو ځل نه پلار شته نه مور شته نه خپل خپلوان، ازادي ده. ازادي کې داسې غرق شو چې دلته حتی څو ځل ما ورسره کوشش وکړو چې تماس ونیسم، بس په دې چې پوه شي چې څوک مې پېژني هغه ځای بیخي تغییروي. ولې بس دغسې شوی دی. نه غواړم دې غواړي خلکو فامیل څه وکړي. او دا ژوند وی دلته خلک ډېر خبرو پسې ګرځي، او دا دی او دا دی، ما ته دې زنګ ونه وهه دا دی. آخر ما ورته ویل ګوره په ضمانت به دې ویسو کور ته، خالي مور ته دې مور وی نه دی راځي، افغانستان ته دې هېڅ نه راځي، صرف ما ته دې زنګ وی چې زه ژوندی یم او جوړ یم، بس کال کې میاشت کې یو ځل. دغه حالت دغسې شي کې چې دی ګوشه نشیني که نه هغه ځان ته ژوند خوښوي چې یو توره تیاره یو کوټه کې ناست دي او دا ډېر دغه ژور خفګان او دغه سترس دغه لامل دی. یا زما یو ملګری و څو وخت امریکا ته لاړ، په اوله ورځ چې تللی و د ستونزې چې کتلې وې نو زنګ یې ووهه چې زه بېرته درځم. نو بیا ما ورته ویل چې دومره وخت د زحمت ویستو، جنجال او تکلیف او د ویزې او د ټوله پروسه چې دغه یو څه وخت تېر کا، کېدای شي حالت دې بدل شي یا مثلا یو لاره پیدا کړي ځان ته. خو یو شپږ اووه میاشتې وروسته بېرته افغانستان ته راغلی و، یو 10 ورځو دپاره چې یو څو ورځې تېر شول بېرته زه ما ولولې آفرین دې تاسو دلته ژوند کوئ، دلته نه د ټرافیک نظام شته، نه امنیت شته، نه اقتصادي وخت شته، نه ښه چلند شته، لاره کې چې یو چا سره تعامل کوي فکر کوي چې خدای مکړه دښمن دې دی، نو دا حالت انسان رواني کوي. نو څه وکړي بالاخره؟ حسام نور هغه ورونه چې په اروپا کې ژوند کوي هغوی ته به زما صرف یو نصیحت وي چې دین نه مه لرې کېږئ. کېدای شي هغه محدود یا ټمپررلي کوم ګټې تاسو لاسته راوړئ هغه به درسره وي، لیکن یو ورځ به غټه پښیمانتیا درته وي چې ولې دین نه لرې شوی یم. ما دواړه ورونه لیدلي، کوم چې دین نه لرې دي، کوم چې دین نه نږدې دي. کوم چې دین سره نږدې دي، جومات ته ځي، خپل عبادت کوي، والله چې هغوی خوشحاله دي د دنیا او د هر علت نه. هغه دین نه لرې دي، هغوی په دلته هم ناکامه دي، او په دې حالت باندې موږ یو تقریبا ویلی شو چې الله د آخرت هم ناکاموي. نو زما به هم دغه نصیحت وي ورونو ته، انشاءالله نور مسایل کولی شي په خپله یو لارو ته پیدا کړي او حل کړي. غواړو چې ورور نه ورو که بحث راټول کو سره یوه لنډه پوښتنه به وکړم، تاسو دواړه راته لنډ جواب راکړئ. زه د دې ټولنې یو ځوان یم، دلته مې ژوند ښه الحمدلله نورمال ژوند دی، اقتصاد مې ښه دی، د امنیت تشویش لرم، طبیعي ده، اقتصادي وضعیت ښه دی. په دې ټولنه کې یو آینده دپاره مې یو څه شروع کړي، دې ټولنه کې یو حالت ته رسېدلی یم. که تاسې د غرب ژوند هم لیدلی دی او دلته مو هم ژوند کړی دی، که په لنډه توګه راته ووایې چې زه د ژوند لپاره چې ټول د تحصیل یا د لنډ چکر دپاره نه، د ژوند لپاره اروپا، امریکا یا لندن هر ځای چې لاړ شم که لاړ نشم، زما په مشوره دا چې مزه، ځکه ژوند دې دلته الحمدلله ښه دی، مشکل نه لري، اقتصادي ستونزې نه لري. نو که دغسې یو څه خدمت ستا د وس خپل ټولنې ته کېږي، دغسې ځوانان د ځینې لاړ شي، دا هېواد دا خلکو ته به څوک خدمت کوي؟ یوه خبره. دوم خبره صحیح دی، د دکتور العرفي یو کتاب دی د فیرنګ ژوند، هغه چې ولولې بیا ډېر زیات معلومات پکې دي. نو ته به لاړ شي، اول یو څو کاله به ته ډېر خوشحالي احساس وکړي چې زه ښه ژوند دی، موټر هر څه شته، کورونه دي، هر څه. خو وروسته یو نسل چې د پیدا شي هلته بیا ډېر غټ خطر ډېر زیات غټ خطرونه دي، اولادونو ته ډېر مشکلات دي. نو دغه حساب کوي بیا مزه. او نوروز صاحب ته خو جرمني کې اوسېږي، زه درشم؟ زما مشوره دا وي چې په خیر راشي، چکر ته وخت تېر کا، لیکن دایمي ژوند باید افغانستان کې وکړي. ځکه زه پوهېږم دلته چې کوم ته جامعې ته ګټه رسوي ماشاءالله، هغه فکر نه کوم چې هغه ځینې ته وکولی شي. خو که په عام ډول مثلا زما هدف دا چې ځوانانو ته یو پیغام ولیږدو، ځوانانو ته پیغام ځوانان که دغه سټیج کې مثلا امنیتي اندېښنې به لري، اقتصادي مشکلات به لري، په دې ارزي چې دغه ریسک واخلي او لاړ شي غرب کې ژوند وکړي. بیا به زه مربوط کړي چې علت څه دی، خو عام طور څه دی، بهتر ده چې دلته ژوند وکړي، چکر ته یا پروګرام ته، ټریننګ ته، تعلیم ته دې راشي.
خو ژوند دې بهتر چې افغانستان کې وساتي. زما پلار هم چې هیڅ اولاد ته اجازه نه ورکړي چې نور ملک نه بیرون وځي، فقط زه یم چې زه بهر ژوند کولی شم. ماشاءالله ته خو ډېر ښه شخصیت جوړ شوی. نه خپل هلته ژوند کې نور نه یعنې مقصد څه دی کنه چې پلار مې دا په دې عقیده دی چې باید موږ دلته ژوند وکړو، اسلامي ټولنه ده، بل ته مونږ ته خدمت وکړو. صحیح زه خدمت کوم بدون د شک نه چې اوس شی موږ کوو، لیکن هغه وایي چې نه دلته زما اولادونه دي دا بهتر، تحصیل ته تللی شي خو هلته ژوند ته اجازه نه ورکوي. زه یې پکې خاص اجازه راکړې ده. دا زما اخري پیغام. ډېره زیاته مننه تاسې دواړو. مننه خیر. السلام علیکم. که د ځمکې په هر کونج کې یاستئ ژوند وکړئ، خو له دین نه مه لرې کېږئ، لکه څنګه چې نوروز صاحب او ریاض صاحب ویل. دغه دین د انسان د ښېګڼې دپاره نازل شوی دی، د ژوند نظام دی. له دې پرته انسان له روحي اړخه ناکام دی. دنیا به وګټي خو آخرت به له لاسه ورکړي. هڅه وکړئ په هر ځای کې چې یاستئ هم دنیا وګټئ او هم د آخرت لپاره کار وکړئ. زموږ بحث همدومره و، تر بیا مو الله مل.